बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम ऑफ बायोलॉजी नन बमुंगा द क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 की टॉपिक को स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक नमख के मुंगा द दे स्टमक इंट्रोडक्शन چې دی هغه مونږ کړو स्टमक چې دی نو هغه مونږ معدې ته وایو چې معده چې دا هغه څه شی دی او زموږ په بدن کې د دې رول چې دی څه دی یعنی د معده چې زموږ په بدن کې موجوده ده نو دا معده چې دا څه کار کوي نو په دې ټاپک کې به مونږ وایو سټرکچر اف سټمک یعنی دا معده چې دا څنګه جوړه ده او دا د کوم څیزونو جوړه ده او دا چې دی څه کار کوي زموږ چې کوم ډایجسټیو سیستم دی په هغې کې چې دی دا څه کار کوي نو اول په سر دا خبره یاد ساتئ چې کله مونږ ډایجسټیو سیستم وایو او چې کله مونږ اوساپیکس ته راورسو لکه مونږ خوراک وخورو هغه د پیریکس نه پاس شي هغه بیا د اوساپیکس نه پاس شي د خوراک چې کوم پایپ دی د ټولو نه اوږد نو د اوساپیکس نه بعد د خوراک چې راځي نو دا راشي سټمک ته یعنی دا خوراک راشي معدې ته اوس کوم اوساپیکس چې دی او کوم سټمک چې دی نو د دې دواړو په منځ کې یو کنیکشن یو مسلي چې هغې ته موږ وایو کارډیک CARDIAC کارډیک سپنسټر دا ټکی چې دی دا یاد ساتئ کارډیک سپنسټر نو د اوساپیکس دې ته به زه ولیکمه اوساپیکس کوم د خوراک چې کوم غټ پایپ دی نو د اوساپیکس او د معدې په دې منځ کې دلته کې یو مسل موجود دی چې هغې ته کارډیک سپنسټر وایي اوس د کارډیک سپنسټر کار څه دی د دې کار دا دی چې کله دا خوراک چې کله دې معدې ته راشي نو چې کله معدې ته راشي نو په دې ځای کې دا کیدای شي چې دا خوراک چې دی دا د معدې نه واپس د اوساپیکس ته لاړ شي خو چې کله د خوراک د معدې ته یو پې راغی نو دلته کې دا کارډیک سپنسټر چې دی دا بالکل بند شي دا څه شي دا بالکل چې دی بالکل بند شي نو د دې سټمک نه دا خوراک چې دی دا واپس د اوساپیکس ته چې دی نشي تللی نو دا د کارډیک سپنسټر خبره ده بل په دې سټمک کې دا خبره ده چې په دې کې فلیکسیبیلیټي ده فلیکسیبیلیټي مطلب دا دی چې کله دې ته خوراک راغی د حد نه سیوا راغی یا بالکل پوره خوراک راغی نو اوس دا خوراک چې دی نو د دې معدې چې د کوم والز دي نو دا په دې چې شاته باندې زور کوي نو په دې کې فلیکسیبیلیټي ده نو د حد نه زیات خوراک یا پوره خوراک چې کله موږ خورو نو دا معده دغه خوراک چې دی دا لږ څه حد لپاره برداشت کولی شي بل دا چل وشي چې کله دلته کې خوراک راشي نو په دې معده کې چې دی هیټ پیدا شي نو د هغې هیټ د وجې نه چې دی د هیټ پیدا دی چې دلته کې د دې خوراک میکینیکل ډایجیشن چې دی هغه شروع شي میکینیکل ډایجیشن اوس د میکینیکل ډایجیشن چې دی نو دا په دې د هیټ د وجې نه کېږي ځکه چې خوراک د هضمېدو لپاره هیټ چې دی نو هغه یو امپورټنټ فیکټر دی نو چې کله میکینیکل ډایجیشن شروع شي نو میکینیکل ډایجیشن داسې کېږي دا یاد ساتئ چې په دې معده کې زموږ سره والځي د دې مثال داسې دی لکه موږ چې څادرې راوالو او دا څادرې موږ په یو بل باندې چې دی له پاسه کېږدو نو دغه شان د دې لیرځي څه شی لیرځي اوس په دې کې د دې معدې چې کوم دننه طرف ته کوم وال دی موږ دننه طرف ته وال والو نو په دې کې یو څیز موجود دی چې هغې ته موږ وایو ګیسټریک ګلینډز اوس په دې کې لږ ځان پوه کړئ د معدې چې کوم اینر وال دی د ټول نه دننه طرف ته چې کوم وال دی نو په هغې کې ګیسټریک ګلینډ موجود دي او د دې ګلینډ ما تاسو ته ویلو چې ګلینډ داسې یو څیز دی چې هغه زموږ په جسم کې بعضې کارونه داسې دي چې موږ ته پته نه لګي خو هغه کارونه چې دی کېږي نو هغه د ګیسټریک ګلینډ د وجې نه کېږي نو دا ګیسټریک ګلینډ چې دی نو دا یو څیز پیدا کوي چې هغې ته ویلی کېږي ګیسټریک جوسز یا موږ وایو چې ګیسټریک جوس اوس دا ګیسټریک جوس چې کله پیدا شي نو دا یاد ساتئ په دې ګیسټریک جوس کې یو څو څیزونه وي په دې کې اولنی څیز چې دی نو هغې ته موږ وایو میوکس دویمې څیز چې دی نو هغه دی پیپسینوجین بل درېمې څیز چې دی نو هغه دی HCl او څلورم نمبر څیز چې کوم یو دی نو هغه دی انزایم ځان پوه کړئ په دې باندې اینر وال کې ګیسټریک ګلینډ موجود دي ګیسټریک ګلینډ چې دی هغه ګیسټریک جوسز خارج کړي نو باقي دا څلور قسم څیزونه چې دی هغه موجود دي یو زموږ سره میوکس دی بل پیپسینوجین دی بل HCl دی او بل انزایم دی
نو اول په دې کې اهم څیز چې دی نو هغه دی HCl چې دی نو دا د خوراک په ذراتو کې خوراک چې دی هغه ذراتو بدلولو کې چې دی مدد ورکوي. دا څوک کوي؟ دا HCl کوي او دې ته موږ هایدروکلوریک اسید وایو. بل دا HCl دا کار وکړي چې دا کم پیپسینوجین چې دی نو دا اکټیو پیپسین ته بدل کړي. چې کله اکټیو پیپسین ته بدل کړي نو د دې پیپسین دا کار دی چې کم خوراک چې دی هغه موږ خوړلی، کم فوډ خبره موږ کوو، کم خوراک چې دی موږ خوړلی او په هغې کې څه موجود دي؟ په دغه کې فرض کړه پروټین موجود دي. نو دا پیپسینوجین چې دی دا پیپسین ته بدل کړي. څوک یې بدل کړي؟ هایدروکلوریک اسید. دې ته موږ وایو اکټیو پیپسین. دا چې کله اکټیو پیپسین ته بدل شي نو دا فوډ چې دی په دې کې فرض کړه پروټین موجود دي، نو دا پروټین چې دی دا امینو اسیډز ته بدل کړي. دې کې د امینو اسید چینز جوړ کړي چې هغې ته موږ وایو پیپټایډز. اوس امینو اسید څه شی دی؟ امینو اسید چې کله راغونډېږي نو هغه زموږ سره چینز دي، بلډینګ بلاک دي د پروټین. نو د پروټین چې کوم بلډینګ بلاک دي په هغې زموږ سره چې دی امینو اسید دي. امینو اسید ته چې کله دی دا کنورټ شي نو زموږ سره لانګ چینز زموږ سره چې دی جوړ کړي نو هغه چینز ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ وایو پیپټایډز. بل دا HCl دا کار وکړي چې په خوراک کې زموږ سره کم بیکټیریا چې وي نو هغه بیکټیریا چې دی دا مړه کړي. نو دا څوک کوي؟ دا HCl کوي. انزایم چې دی نو هغه هم خپل کار چې دی شروع کړي. خو په دې کې بل اهم څیز چې دی نو هغې ته موږ وایو میوکس. خو د میوکس نه راتلو نه مخکې د دې HCl د خبره یاد ساتئ چې د خوراک باندې دا عمل کوي. خوراک چې دی د دې شکل چې دی د سوپ په شان دی دا کوي، ځکه چې خوراک چې دی دا بالکل نچوړ شي په دې معده کې چې د سوپ په شان سټرکچر موږ د دې نه جوړ کړي نو هغې ته بیا موږ وایو کایم. او دا کایم د چا د وجې نه جوړېږي؟ دا کایم چې دی نو دا د HCl د وجې نه چې دی جوړېږي. بله خبره پکې څه ده؟ بل به موږ راشو د میوکس ته. میوکس دا چل کوي چې د دې کم معده چې دا د دې چې دننه طرف ته کم والز دي نو کله چې HCl چې دی خارجېږي یا نور داسې انزایم خارجېږي یا نور داسې په معده کې څه اکټیویټي کېږي نو دا میوکس چې دی دا چل کوي چې د دې معدې چې د دننه طرف ته کم والز دي نو دا د دې حفاظت کوي او دا د دې پریونشن کوي چې دې ته چې دی څه خرابتیا ونه رسي. نو دا زموږ سره هغه انر طرف ته چې دی د هغه والز دي. نو په دې طریقه باندې زموږ سره دا ډایجیشن چې دی دا کېږي او دا و سټرکچر اف سټمک. و سټرکچر اف سټمک چې دی نو په دې کې چې دی زموږ سره لیرز دي. هغه لیرز چې دی په هغې فلیکسیبیلیټي ده، په هغه یو څیز خارجي چې هغې ته ګیسټریک جوس وایي او په هغه ګیسټریک جوس کې دا څلور څیزونه چې دی موجود دي او دوی په کومه طریقه باندې کار کوي نو هغه مې تاسو ته ووایي بالکل په شارټ انداز مې درته ووایي. نو سټرکچر اف سټمک چې دی دا اهم دی، په امتحان کې دې راتلو چانسز چې دا وي که په دې پوه شوي یې نور ملګرو سره ضرور شیر کړئ او په دې پسې ورپسې لیکچر چې دی انشاءالله زه ډېر زر اپلوډ کړم. تھینک یو، ډېر مننه.